لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نن نه څه وخت وړاندې د پیښور د اقبال پلازې یو هجړه هغه په خپل بیان کې ویلي و چې په موږ باندې زکاتونه کیږي، موږ له زکاتونه راکوي، او هغوی دا خبرې هم کړې وې چې په روژه کې دلته په اقبال پلازه کې به ډانسونه وغیره داسې څه کارونه نه کیږي. خو اوس هلته څه کیږي، څه شروع شوي دي، موږ مکمل تفصیل تاسو ته راوړی. تاسو به وګورئ چې په دې روژه کې هم هلته څه کارونه کیږي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. د اقبال پلازې د کارونو نه به تاسو خبر یې. موږ د دې نه وړاندې هم تاسو سره د هغه ځای څه داسې ویډیوګانې شریکې کړې وې چې په هغه ویډیوګانو کې ښکاري او لیدل کیږي چې هلته کوم کارونه شروع دي، یعنی بهر چې کوم کسان ولاړ وي هغوی دننه کوي او هلته ورسره بدکاریانې کوي، ناروا کارونه کوي، بیا د هغه کسانو نه پیسې اخیستل کیږي، یعنی دوی هلته لوټ کوي هم او اول یې خپله راغواړي هم. نو د دغه ویډیوګانو دغه معلومات موږ تاسو سره شریک کړي. خو اوس چې کومه خبره ده د دې مبارکې روژې خبره ده، نو قدرمنو په دې مبارکه روژه کې په اقبال پلازه کې بالکل داسې څه ناروا غلط پلید کارونه نه کیږي. پکار ده چې حکومت همدا کار همدغسې برقرار وساتي چې هلته داسې څه غلط قدم څوک اوچت نه کړي، او د روژې نه پس هم په دغه ځای باندې پابندي ولګوي چې دلته څه د غلط او ناروا کار کولو کوشش ونه شي. نو ډېر ښه کار به وشي، د معاشره به ورسره صفا شي، پاکه به شي، او د دې بې حیایۍ نه به د ماحول صفا شي. نو که تاسو ما سره متفق یې، تاسو هم را سره خپل نظر شریک کړئ، کمنټ راته ضرور وکړئ، او له نور تازه ترینو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.